غزنی ولایت په زاړه ښار کې د مرغانو کوڅه چې د خلکو په خبره له تیرو 70 کلونو را په دې خوا په یاده کوڅه کې ډول ډول مرغان پیرل کیږي، خو پلورونکي وایي اوس مهال د پلور بازار صفر شوی. د دوی پر وینا اساسي علت د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. مرغ فروشی دارم 20-25 سال میشه نمیده. مرغ فروشی به خیلی سقوطه. مردم چیز ضعیف است. دیگه مرغا خو زیادتر از مزار میاد، ساریه کوکای فارمیست است، جغوری میاد، پاکستان میاد، دیگه گلسر است از خود غزنی است، میارن از اطرافا. د محمد ذاکر په خبره دی کوڅه کې د مرغانو نږدې 10 ډولونه شته چې د غزنی ترخوا له نور ولایتونو څخه هم ورځي. د دې کوڅې یو بل تن هټیوال هم د پلور له بازار شکایت کوي. هغه له موج نیوز سره په خبرو کې وویل در کاروبار کمان در دلت شده ولی کمان در بیکاری از در بازار فلان مرغک دیگه در بازار ما فلان 25 نو مرغک هست. دا په غزنی کې د مرغانو د پیر او پلور یوازینی بازار دی چې د ګڼو خلکو ورځ مزدوري ورسره تړلې. د یاد بازار د هټیوالو په خبره د دې ولایت سربیره د نورو ولایتونو څخه هم د مرغانو سوداګر د اخیستلو او خرڅولو په موخه ورځي.